دغه کیسه د ایډوانس او مصنوعي ښار په باره کې ده چیرته چې روبوټونه په هر کار کې د انسانانو مدد کوي. په دې ښار کې یو انجینر خم وي چې د هغه نوم مایک وي. هغه په دې روبوټونو کې یو مهمه خبر نوټ کړي. مایک ګوري چې د څو روبوټونو په رویه کې معمولي تغییر راغلی. اوس هغوی هغسې کارونه نه کوي څنګه چې دوی غواړي. په دې خبرې هغه وخت پوه شي کله چې 206 نمبر روبوټ د چارجینګ په وخت کې د خپل ځان د چارج کولو لپاره روان وي، خو ناڅاپه هغه خپله لاره بدله کړي. دغه خبره مایک په شک کې واچوي ځکه چې دغه روبوټونو ته د دې کار اجازت نه وي. مایک د دې وجې معلومولو لپاره په دې روبوټ پسې شاته لاړ شي چې په تلو کې هغه د یوې خرابې خوا ته بوځي. هلته مایک ته دا پته ولګېږي چې دا ځای خو د نړۍ په خطرناکو علاقو کې شامل دی. هلته دا یو مړ روبوټ هم وګوري. کله چې هغه دا ګوري نو په دغه دوران کې په هغه باندې څوک ډزې شروع کړي. هغه له دغو ډزو څخه په څه طریقه باندې خپل ځان بچ کوي او په یو زوړ کنټینر کې پناه اخلي. دلته هغه ګوري چې 206 نمبر روبوټ نه مخکې نه هغه دلته موجود وي او د ده په لاس کې یو ډبی وي. مایک له هغه څخه د دې ډبي په اړه پوښتنه کوي خو هغه ځواب نه ورکوي. ناڅاپه دغه روبوټ په خپل ځان باندې پټرول اړوي او له دغه ډبي سره خپل ځان سوځوي ځکه چې دغه راز پاتې شي. دغه هر څه چې مایک وویني هغه حق حیران پاتې شي ځکه چې په دغه روبوټونو کې دوی د ځان ته د نقصان رسولو سیستم هم نه وي اچولی. بیا مایک له ځان سره دغه سوځېدلی ډبی او روبوټ اخلي او د یو غټ انجینر خواته یې وړي او هغه انجینر یې معاینه کوي او ورته وایي چې دا څه نیوکلیر بیټریانې دي او څه سوځېدلې میمورۍ. خو د حیرانتیا خبره دا وي چې د نیوکلیر بیټریانو استعمال د دې روبوټ لپاره منع وي. د هغې وجه دا وه چې د نیوکلیر بیټریانې د دې روبوټ سیستم خرابولی شي. دغه انجینر سوځېدلی روبوټ په څه طریقې باندې پالوي خو څنګه چې هغه دوی ته څه وایي هغه بیرته خرابېږي او په اخر کې دغه روبوټ د تیلو اوښکې بهوي. له دغې نه میک ته دا پته ولګېږي چې څوک دي چې د دغه روبوټونو په سیستم کې ګوتې وهي. هغه د دغو کسانو په لټه کې شي خو اخر هغه ته د یو سمګلر په اړه معلومات راشي چې هغه له روبوټونو څخه قیمتي پرزې وباسي او یو ساینسدان لګیا وي د روبوټونو په سیستم کې بدلون راولي. د سم تحقیق لپاره بیا مایک د یوې ماهرې ساینسدانې خواته ورځي او ورته وایي چې ماته د دې روبوټ میموري ټیک کړه او زه به په بدل کې نیوکلیر بیټریانې درکړم. له ډېر محنت وروسته دغه روبوټ صحیح شي او کار شروع کړي. خو دې سره دې ماهرې ساینسدانې په دې روبوټ کې یو نوې ټکنالوژي اچولې وي. اوس هغه د سیستم نه بغیر هم کار کولی شي. حتی اوس په هغه کې د خپل ځان د ټیک کولو صلاحیت هم راغلی وي. خو کله چې د کمپنۍ مشر ته د دې روبوټ په باره کې پته ولګي نو هغه وایي چې که دا روبوټ صحیح شو نو موږ به بیا څه خورو. هغوی مایک ته وایي چې ته فوراً دا تجربه بنده کړه او بیا د کمپنۍ ایجنټان راځي او دغه قابله ساینسدانه مړه کوي او مایک هم له دغه ځای څخه تېښته کوي خو هغوی له څلورو خواو څخه ګیروي. ناڅاپه هغه ترمیم شوی روبوټ دغه ځای ته راځي او مایک له دغه ځای څخه وباسي. هغوی د خپل ځان د حفاظت لپاره د ښار نه ډېر لرې ځي او یوې صحرا ته رسي. دغلته دی ګوري چې له مخکې نه دلته د یو روبوټو ګروپ موجود وي چې هلته دوی د خپل سیستم د ښه کولو لپاره تیاریانې کوي او خپل ځان د غلامۍ نه ازادول غواړي. په دې ځای کې د مایک شک رښتیا وخیږي ځکه چې د دوی کمپنۍ خلکو ته دا یقین ورکړی وي چې روبوټونه یوازې د انسانانو کار کوي او دا د دوی په کنټرول کې دي. خو بل خوا روبوټونه نور هم د ترقۍ کوشش کوي او بیا د کمپنۍ ایجنټان دلته هم راځي او د دوی د حاتمې لپاره په دوی باندې حمله کوي او دوی د تباه کولو کوشش کوي. خو روبوټونه د خپل سیستم نه مجبوره وي او د خپل ځان حفاظت نشي کولی. خو یو روبوټ چې د سیستم څخه آزاد شوی وي هغه د مایک ساتنه کوي او هغه بچ کوي. خو په اخره کې دوی د انسانانو نه لرې یوې نوې دنیا ته ځي او اوس هغه یو نوی او آزاد ژوند پیل کوي کوم چې د دوی په خوښه وي. په دې سره دغه کیسه پای ته رسیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه مو.